السلام علیکم دوستانو، زه یم ستاسو ورور صاحب منیر خان او ما سره زما ملګری صدام حسین شباب صاحب. د صدام حسین شباب صاحب مخکې تعارف به زه غواړم چې دی په خپله باندې وکړي او مخکې بیا به انشاءالله پروګرام مخکې بوځو، نو غواړم چې تاسو د تعارف واورئ. صدام حسین صاحب خپل تعارف وکړئ. ډیره مننه صاحب منیر صاحب. زما نوم صدام حسین دی او تخلص مې شباب دی. بنیادي طور زما تعلق د باجوړ ایجنسۍ سره دی، خو اوسېږم زه دلته په ډسټرکټ مردان تخبهي کې، او زه په خپله باندې د پېښور یونیورسټۍ نه په پیس اینډ کمپلیکس سټډیز کې ایم پیل کوم. اوس مې ایم پیل روان دی او د پوهنتون ادبي ستوري رودانګار هم یم. د سکول د ټیم نه شاعري هم کوم د پښتو. اوس مې انشاءالله چې کتاب هم کمپلیټ دی، په څو ورځو کې به ستاسو په لاسونو کې شایع کوم دی. او زه بس د ژوند منډو ترړو کې صدام حسین شباب صاحب یو خبره به اډ کوم، ډېر زیات مې په اړه ارمان دی ستاسو ټپیزي دي، او زه غواړم چې زه په خپل پیج نه او ستاسو د پیج نه دا زه ملګرو ته واورم او کوم مهرباني وي که تاسو ما ته ټپیزي وړاندې کړئ. ډیره مننه. اصل کې زه خو داسې په تیارۍ سره تاسو په لار کې راونیولم، نو اول برته زه یو دوه درې ټپیزې ووایم او بیا برته خپل یو کلام ووایم. وایي یو ټپیزه ده، وایي د پښتونخوا په سیمه رالی، د پښتونخوا په سیمه رالی او توپان په منګ د کمه رالی، چې وخت یې تیر دی هغه رالی. و یار مې د جنګ نه په شا رالی، په بېګانۍ ورکړې خوله ستومانه یمه. او یو بله ټپیزه ده، وایي په څه د یو بل نه جدا شو، په څه د یو بل نه جدا شو، داسې په نه څه په جړا شو، خدای خبر بیا به کله راشو. وایي جانانه راش چې پخلا شو، زما او ستا څوک دی چې به موږ پخلا کوي نه. او یو بله ټپیزه ده، وایي د زړه په زور سترګو ته ګورم. اکثر زه دا ټپیزه وایم، ډېر بار بار فرمایش خلک کوي. وایي د زړه په زور سترګو ته ګورم، د زړه په زور سترګو ته ګورم، او شومه نسکور سترګو ته ګورم، څنګ به یې نور سترګو ته ګورم. وایي زه به یې د رور سترګو ته ګورم، رور به یې د خور سترګو ته ډېر کتلي وي. زبردست، دا بیا ووایه، دا بیا ووایه. د زړه په زور سترګو ته ګورم، د زړه په زور سترګو ته ګورم، او شومه نسکور سترګو ته ګورم، څنګ به یې نور سترګو ته ګورم. وایي زه به یې د رور سترګو ته ګورم، رور به یې د خور سترګو ته ډېر کتلي وینه. او یو کلام دی، وایي د وګوره که نه دا په ما څومره قدردان دی، د وګوره که نه دا په ما څومره قدردان دی، او ستم دی او که غم دی خو بس ټول مې د جانان دی، ستم دی او که غم دی خو بس ټول مې د جانان دی. او په یو نظر مرمه په بل بیا را ژوندی کېږم، په یو نظر مرمه په یو نظر مرمه په بل بیا را ژوندی کېږم. او چې څومره ستمګر دی والله دومره مهربان دی. او بخښنې سره شعر دی، حالانکې زه نظریاتي طور د یوې پارټۍ نه هم یم نه، زه د خدایي خدمتګار سوچ مې دی، خو نظریاتي طور بخښنه غواړم. یو شعر دی، وایي سوشل اکټیویسټ یم، بلکل. وایي شعر دی، وایي ځوانانو لوپټې واخیستې پیغلې شوې سرتورې، په بخښنې سره وایي ځوانانو لوپټې واخیستې پیغلې شوې سرتورې، او راځئ اوس تماشې کوئ، دا نوی پاکستان دی. او په هر کور کې غوغا ده. نو ما وایي چې دا شعر متصور وایي، خو په کلام ویلو خو په پابندي لري که نه. وایي ځوانانو لوپټې واخیستې پیغلې شوې سرتورې، ځوانانو لوپټې واخیستې پیغلې شوې سرتورې، او راځئ اوس تماشې کوئ، دا نوی پاکستان دی. او مخکې شعر ته سوچ کوو، وایي په هر کور کې غوغا د پښتونخوا کې اور بلیږي، په هر کور کې غوغا ده، په هر کور کې غوغا د پښتونخوا کې اور بلیږي، او په زور چې شهید کړو دا د برکلي ګل خان دی. او ښکاره مو قتلوي د شهادت مرتبه راکړي، ښکاره مو قتلوي د شهادت مرتبه راکړي، او ای بس ته منګه معاف کړئ، شهادت کې متاوان دی. او مخکې شعر دی، وایي په جار چې چغه وباسي او توان ولس له ورکړي، په جار چې چغه وباسي او توان ولس له ورکړي، څوک شته داسې که نه بس هغه یو زوړ باچا خان دی. او مقطع ده، وایي رښتیا خبرې پرېږده ګنې سر به خورې شبابه، رښتیا خبرې پرېږده ګنې سر به خورې شبابه، منصور په دار ختلی او جوړستا هم د ارمان دی. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه. یو بل کلام دی، وایي وربل دي ګلونه به در وړم د پېښور نه، وربل دي ګلونه به در وړم د پېښور نه، او که دا ځلې پخلا شوې او زه درتلم د پېښور نه. او اوس ګورم ریبار چرته چې یار له جواب یوسي، اوس ګورم ریبار چرته چې یار له جواب یوسي، او دردونو لیونی کړمه درځم د پېښور نه. اوس ګورم ریبار چرته چې یار له جواب یوسي، او دردونو لیونی کړمه درځم د پېښور نه.
او ازار دی او که نظر دی موږ په هیڅ څه نه پوهیږو هزار دی او که نظر دی موږ په هیڅ څه نه ازار دی او که نظر دی موږ په هیڅ څه نه پوهیږو هر وخت زی جنازې تل په ماتم د پېښور نه او چې سترګې توروي پې خپل وطن درته یادیږي سترګې توروي چې سترګې توروي پې خپل وطن درته یادیږي رانجه زه تاله ځکه درلېږم د پېښور نه کیا بات او یو وي هلته ګرمي او بل په سکول بریدونه کیږي یو وي هلته ګرمي او بل په سکول بریدونه کیږي نن مور ته یو ماشوم وي زه راځم د پېښور نه ماشاءالله ماشاءالله ډیره مننه شباب ویل زړه مې موړ شو نور په مینه کې خوند نشته شباب ویل زړه مې موړ شو. شباب ویل زړه مې موړ شو نور په مینه کې خوند نشته ډېر ښکلي پکې ګرځي ځان ساتم د پېښور نه ماشاءالله ډیره مننه شباب صاحب ستا ډیره مهرباني تا ماله ټایم راکو او یو جهان مننه الله دې ټول عمر خوشحاله ساته شباب صاحب بل پروګرام به تفصیلي کوو انشاءالله ستاسو په تعارف کې هم څه خبرې ما ته یادې وي خو ما ونه کړې او ستاسو نورې څه خبرې ما شیر کول غوښتل انشاءالله تاسو نه به زه ډېر په بهانې سره بیا ټایم علم او بیا ماله ټایم راکوئ یو تفصیلي پروګرام به کوو غټ ملګرو دپاره او څنګه چې زموږ نور شاعران ملګري دي او هغوی مختلف او دغه سره زموږ ملګرو دپاره شاعري کوي داسې تاسو هم ډېر کوشش کړی دی نو ستاسو د کتاب په موقع به انشاءالله تاسو ضرور ما سره بیا پروګرام کوئ مهرباني مننه